د هغې محصلې د پیژند کارت څه پیدا نه شول؟ په هغه نوم څوک پوهنتون کې نه دي ثبت شوي سرداره. په پوهنتون کې څه پیښه کېږي نازه؟ موږ باید هغوی پیدا کړو. نازه د موټر پلیټ وڅېړئ، وګوره چې چا پورې اړه لري. موږ وڅېړه، موټر په کرایه نیول شوی. چا په کرایه نیولی؟ کوم معلومات نشته نازه؟ د ولسوالۍ په شمالي برخه کې د ارګون په نوم د کرایي موټرو یو مرکز دی. د کرایي موټرو له مرکز نه هېڅ هم لاسته نشي راوړلی. د دې ځای مسؤل چیرته دی؟ دننه دی. سمه ده وروره، ته خپل کار وکړه. د دې ځای مسؤل ته یې؟ هو زه یم. مهرباني وکړه، کرایي موټر مو په کار دی. تاسې څه غواړئ؟ ها، د دې ځای اړوند NK 058 پلیټ لرونکی موټر دې چاته ورکړی؟ مشتریانو په اړه چاته معلومات نه ورکوه. لومړی د محکمې امر راوړئ. کم عقله. آفرین. دوی چیرته دي؟ د موږکانو غوندې چیرته دننه شوي؟ زه دوی نه پیژنم، ما دوی نه دي لیدلي. کم عقله، ته اوس له موږ سره سرزوري کوې؟ هغه موټر د چاته په کرایه ورکړی؟ زر ووایه. هی زه لاړ شه عسکره، زه څه پوهېږم. هی څه خبره ده؟ صبر وکئ، داسې مه کوئ. دې خوا ته شه. د عسکرو له دریشي نه ناوړه ګټه اخلئ. زه ستاسو پروا نه لرم، له تاسو ټولو نه شکایت کوم. لومړی دا وایه چې چاته دې په کرایه ورکړی، وروسته بیا لاړ شه هر چاته چکایت کوې ویې که. ګوره ماشه، دا سرزوری دی، یعنې ښکاره ده چې حال نه وایي. داسې ډېر سرزوري مې لیدلي، خو کله چې وهلې خوړلې بیا یې خپله حال ویلی. جلیله سمه ده، صبر وکړه، دې کار ته اړتیا نشته. څنګه چې دې ملګري وویل ته لاړ شه، له محکمې نه امر واخله بېرته راشه. امر هم پر ځای کېږي قومندان صاحب. زه اوس د محکمې امر راوړم. په مخه دې ښه شه، ګوره چې څوک ونه وهي. هغه څه کوي؟ عقل یې له لاسه ورکړی. محکمې ته ځي او امر راوړي، غواړي د موټر مخه تاوه کړي. ماشه، لکه چې زموږ د ډلګي مشر موټر چلول نه دي زده. ها، صبر وکړه، صبر وکړه، صبر وکړه، حال وایم. تا څه وکړل؟ ها، موټرواني مې سمه نه ده زده، ډېره بخښنه غواړم. موټر دې چاته په کرایه ورکړی او د هغه پته موږ ته وښیه. دوسیه را اخلم، بېرته راځم. آفرین، همداسې ښه سړی شه. هغه یو غټ سړی دی، ګوډ هم دی، خو موټر یې چلولی شو. دا هماغه ګوډ رجب دی. قومندان صاحب، ځای به یې پیدا کړو. ماشه، هغه رجب نه دی، هېڅ کله هم خپل اصلي ځای چاته نه ښیي، هېڅ کله هم داسې نه کوي. یعنې څه، موټر یې رانه وتښتاوه؟ کم عقله، موږ په څه غم کې یو او ته په څه غم کې. دا واخله، له مخې نه مې ورک شه. نازه، هغه موټر رجب په کرایه نیولی، هغه نور له خپل حده ووته. ټولو امنیتي مرکزونو ته خبر ورکړه چې هغه ځناور یې هر چېرته ولید سمدلاسه یې ونیسي. پوهه شوم سرداره. له دې نه وروسته ته څه نشې کولی جګړه نه، نور نو ختم شوې. بله، حالت څنګه دی؟ سنګوریان څه کوي؟ راپور راکړه. راپور راکړه. کومه ستونزه نشته. ډېر ښه.
په دې برید سره به لسګونه محصلان مړه شي یا وځه وروسته به بل ځای کې برید ترسره شي له هغه وروسته بل ځای کې ګډوډي به رامنځته شي پام کوه یا وځه که کومه ستونزه پیدا شوه ماته سمدلاسه خبر راکړه ته نو اوس له خپل حد نه اوړې ګوونه په ما امر نشي کولی د سنګوریانو د ډلې قرارګاه د دروازې ساتونکی ډلګۍ مشر کریم یم غواړم سنګوریانو سره خبرې وکړم هغوی ته یو عاجل خبر لرم ګوره جلیخا غوږ شه دې دوو بمونو ته دا بم چاودنه ورکوي پوه شوې واړه بمونه به دې بم پورې ونښلوي بیا به بټنې ته فشار ورکړي وروسته به هغه ځای په دوزخ بدل شي سمه ده جماله ستونزه نشته ته اندېښنه مه کوه دننه درې ترهګر دي هغوی بم جوړوي موږ باید دننه لاړ شو بمونه تیار دي برید پیلولی شو اوس 11 بجې دي 1.5 ساعت نور وخت پاتې ډېر ښه راجبه موټر چالان که په سترګو قمندانه ماریان د هغوی ځای مو پیدا کړ ترهګر همدلته دي د کلي په پیل کې شمالي لوري ته راشئ پوه شوئ سمه ده سردار اندېښنه مه کوئ جلیله زر کوه برید شوی داسې چې دا نو له دې ځای نه وځو بریدو شو قمندانه بریدو شو اله زر کوئ منډه کوئ منډه کوئ زر کوئ اله زر کوئ منډه کوئ چې بریدو شو زر کوئ منډه کوئ منډه کوئ په کراره پام کوئ که نه نو موږ ټول به والوځوي منډه کوئ منډه کوئ زر کوئ پرې نه کړئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوه قمندانه زر کوه هغوی سنګوریان دي موټر حرکت کوي هغه وحشیان تښتي ډاکټر لاسي بمونه وغورځوئ
موټر دې زر راولي زر کوه زمریه زر کوئ د فابریکې مخې ته راشئ ماشه ته څو چې زموږ موټر را رسېږي هغوی به وخته وتښتي نشي تښتېدلی مریم هغه وحشیان اوس ستا خواته در روان دي دا چې څو کسان دي ما ونه لیدل 2 موټرو کې در روان دي لاره وتړئ سمه ده لاره وتړئ موږ هم اوس راځو سمه ده سرداره هانا لاره تړو پوه شوه د لارې دواړو خواو ته سنګر ونیسئ کوم موټر چې را روان دي هغه ودروئ اوس نو لاړو تباه شو وسلې مو وغورځوئ لاسونه مو پورته ونیسئ موټر نه ښکته شئ ډزې ونه کوئ ډزې ونه کوئ دا دی موږ تسلیمېږو ډزې ونه کوئ جماله یو څه وکړه هغوی موږ ټول وژني تسلیم نشئ ډزې وکئ جماله سایرې ته به هم ته چاودنه ورکړه زرګو چاودنه ورکړه زموږ لپاره دا کار وکړه نه سایرې درته وایم لاړه شه لاړه شه دلته راشه پورته شه هله زر کوه خدای دې وهي هغه رجب لاړه وتښتېده خواره کېږو هغه پیدا کوو 2 کسان دې هم دلته پاتې شي زر کوئ ما پسې را روان دي ولې بیډه لرې خیرانه ګرانې مریم وسله دې وغورځوه ما سره وسله څه کوي ګرانې زه یې د موټروان په توګه نیولی وم د یو مړۍ ډوډۍ پیسې پیدا کوم دا چې هغوی څوک دي زه یې نه پېژنم ما پرېږده چې لاړ شم پرېږده زه ستا په درد نه خوړل کېږم ما پرېږده چې لاړ شم غلی شه بې غیرته کورنۍ دې مریم په څه چې نه پوهېږې او په اړه یې فکر کوې زه یې تا ته ویلی شم ګرانې پلار دی مور دی ورور دی کورنۍ دې پېژنم کورنۍ مې ما ته وګوره زه کوچنی وم ډېره کوچنی وم چې مور مې پلار مې ورور مې ترهګرو ووژل پوه شوې بې غیرته که هغوی نه وي مړه شوي که دا دروغ وي نو بیا که هغوی ټول ژوندي وي بیا ګرانې ته اوس غواړې چې زما فکر ګډوډ کړې خو داسې نشي کېدلی پوه شوې اوس نو مخکې شه که نه نو په دې سر دې ولم پاست انسانه هله زر کوه کورنۍ دې ژوندی ده مریم خو هغوی ډارېږي که ځانونه ښکاره کړي نو مړه به شي
څوک به هغوی وژني؟ دریش ستا ملګری یعنی جګړن سردار. له سردار سره زما کورنۍ څه اړیکې لري ها؟ ستا پلار جان د جګړن د کورنۍ غړي وژلي، ځکه ستا کورنۍ چا ته ځان نشي ښکارولی. دروغ وایې، ته دروغ وایې ځناوره. ما خوشې که زه به تا خپل پلار ته بوځم، بیا به پوهه شي چې رښتیا وایم که دروغ. مریم رجب دی ونیوه. مریم یو بل موټر هم واغسته شو. ته ښه یې مریم؟ څنګه یې دریشه ګرانه؟ ګوره زه درته یو څه وایم، د دې مریم کورنۍ نه ده. دوه ترهګره مو وژل، یوه ترهګره نجلۍ په موټر کې وتښتېده. مریم هغه بل موټر کې څوک ناسته وه؟ ومې نه لیده. هلکانو په هغه موټر کې بم نه دی پیدا کړی، کیدای شي چې بم له جلۍ سره وي. نجلۍ سره یوه بکسه وه. کلیواله ګرانه دریشه ما خوشې کړه چې زه تا ته هغه جلۍ دروغ ښیم. څومره ښه خبره دې وکړه ځناوره، په رښتیا چې ته ډېر چالاک یې. رجبه هسې نم ته خو موږ ته حال وایې. وایم یې جلیله دا په دې جوړه پښه ووله. په لیوالتیا سره قومندان صاحب. سمه ده سمه ده سمه ده، قسم خورم چې حال وایم. بم ته پوهنتون کې چاودنه ورکوي په تالار کې. ماشه رجب دا ځای ښیي، خو 4 دقیقې وخت پاتې. قومندان صاحب د هغه بم مخه باید ونیسو. مریم ته دا قرارګاه ته بوځه. سمه ده سرداره. زر کوئ. مریم ګرانې ته غواړې هغه پلار دې ووینې چې ستا د ملګري کورنۍ وژلې ده؟ له رښتیا سره د مخامخېدلو نه ډارېږې ها؟ ما پرېږده چې زه د پلار پیدا کړم. یا هم ما قرارګاه ته بوځه چې زه سردار ته هر څه رښتیا ووایم. څنګه دې خوښه ده؟ ما ته ګوره، پلار به مې کورنۍ به مې ما ته پیدا کوي، ته پوه شوې؟ ژمنه ده چې پیدا کوم یې. که داسې دې ونه کړل نو زه دې پیدا کوم او په خپلو لاسونو دې مرداروم. پوه شوم. اوس نو ځه ورک شه. خدایا کیدای شي چې رښتیا وي، بیا نو زه او سردار د وینې دښمني لرو. غونډې ته 20 دقیقې وخت پاتې. ځه لاړه شه هغه بام ته چاودنه ورکړه، د خپل ملګري وروستۍ غوښتنه پوره کړه. غونډه 1 بجه ده. ډېره مننه. هیله کوم واخلئ.
راشه هلته یې جلۍ سره بکسه ده آرام اوسه ډاکټره په هغې بکسه کې بم دی مخکې له ستونزې نه یې باید مخه ونیسو خدای مو ووهه زه یې پیدا کړم منډه کړه ماته پرېږده ودرېږه درته مې وویل ودرېږه وړاندې را نشئ صبر وکړه چاودنه ورکوم درته وایم صبر وکړه جلۍ هغه وغورځوه